السلام علیکم. د ټاپ 20 کارز چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې د رولز رایس کمپنۍ د موټر په اړه غږیږو. نو هیلهمند یم چې تاسو ته هم یو څه مفید معلومات درکړم. نو ویډیو تر اخره راسره وګورئ. رولز رایس فانټم یو فول سایز لوکس او راحت موټر دی او د دې موټر انجن 6.1 لیتره 2 ټربويي 12 سلنډره تولید شوی او له یاده مو ونه وځي چې دا موټر پټرول دی ټول او گیر باکس د دې موتور 8 اتوماتیک گیرونه لري. این موتور با سیستم ساخته شده است که میتواند نسبت به سرک خود را عیار بسازد و اولین موتور کمپانی رولز رایس است که با سیستم اشترینگ 4 تایر ساخته شده است. یعنی وقت اشترینگ را دور میدهید بر علاوه پیشروی تایرهای پشت سر این موتور هم به اندازه 3 درجه دور میخورد. البته زمانی که سرعتتان کمتر از 60 کیلومتر در ساعت باشد. اگر سرعت بالاتر از 60 کیلومتر در ساعت باشد در آن وقت فقط به اندازه 1 درجه تایرهای پشت سر هم دور میخورد. په دې موټر کې له بې آوازه ټایرو څخه ګټه اخیستل شوې، یعنی د دې موټر په ټایرو کې له فوم څخه کار اخیستل شوی چې د موټر غږ کموي او نسبتاً یې آرامه کوي. ټاپ سپیډ یې 250 کیلومتره په ساعت کې دی او له 0 نه تر 100 کیلومتره پورې په 15.3 ثانیو کې ځان رسوي. در ساخت این موتور از مواد بسیار با کیفیت استفاده شده است. چرمی که داخل سیت های این موتور کار شده از کیفیت بسیار اعلا برخوردار است. همچنان از چوب واقعی در بین این موتور کار گرفته شده است که این موتور را خاص می سازد. یک گپ جالبی که خود امام امیل فهمیدم و ای است که تمام موتورهای کمپانی رولز رایس توسط دست ساخته می شود و ساخت هر دانه این موتور تقریبا بیشتر از 5 ماه را در بر می گیرد. د دې موټر دننه خصوصیات ډیر زیات دي، خو هغه څه مهمې چې دي هغه به زه تاسو ته ووایم. په دې کې د چت څراغونه یا سټار لایټس هم ورته وایي هغه پکې موجود دي. اتوماتیک دروازې لري دا موټر او په هره دروازه کې یوه $200 چترۍ هم موجوده ده چې که وغواړئ په یوه باراني ورځ کې له موټر نه کښته شئ نو کولی شئ له دې چتریو څخه ګټه واخلئ. و یک چیز مهم دیگه ای که داخل سیت پشت سر این موتور یخچال نیز وجود دارد که میتونین به خاطر سرد نگه داشتن نوشیدنی خود از آن استفاده کنید. او تر ټولو مهمه دا ده چې د دې موټر قیمت له $450,000 څخه شروع دی. ملګرو، تاسو هم خپل نظرونه د دې موټر په اړه په کومنټ کې را سره شریک کړئ.